سلامونه ملګرو، نن تاسو ته په واتساپ کې د چینل جوړولو طریقه ښیم. راځو د چینل جوړولو باندې شروع کوو. وخت مو نه نیسم. اول به واتساپ اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، هغې څخه وروسته به اپډیټ ووهئ. د اپډیټ نه وروسته به د په سر کې چې کوم 3 ټکي دي دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به د اګریډ چینل باندې کلیک وکړئ، دلته به کنټینیو ووهئ. دلته د چینل نیم کې دلته نوم ورکړئ. مثال زه ورکوم افغانستان. د ډسکرپشن کې مثال ورته زه دلته لیکمه چې دلته د افغانستان رسمي راپورونه خپریږي. تاسو بل څه هم لیکئ شئ، هر څه دلته لیکئ هغه لیکلی شئ. بیا اګریډ چینل باندې کلیک کوم. دا ګورئ ما چینل جوړ شو. دلته که زه یو راپور لیکم یا چا ویډیو اپلوډ کوم یا هر څه لیکم نور لیکلی شم. او چینل دپاره د پاس پروفایل کې تصویر چینجوي، هغې دپاره به راشئ، دلته به په هغه باندې کلیک وکړئ. مثال په طور زه دا تصویر ورکومه. تاسو نیسئ چې هر یو تصویر ورکوئ او په خپله خوښه ځای تصویر انتخاب کړئ او کلیک یې کړئ. دلته به صف چینج ووهئ. دا ګورئ ما چینل جوړ شو. اوس که زه دلته تصویر ور اپلوډ کوم یا لیکل کوم هر څه کولی شم. مثال په طور زه لیکم السلام علیکم. بس زموږ چینل نور جوړ شو، نشرات پکې کولی شو.